په انسانانو کې چې چوک چا سره ښېګړه کوي نو خلق د هغه ښېګړې والا قدر کوي، عزت یې کوي او خیال یې ساتي. هلکه وایي دا زما محسن دی، ما سره ښه کوي، زه به هم ده سره ښه کوم، خفه کوم به یې نه. محسن څوک نه خفه کوي. او چې څوک چا سره ښېګړه کوي، څوک د چا محسني او دې بیا هم خفه کوي، نو زمونږ پښتانه څه وایي؟ مړه وایي د انسانیت په لاره نه دی تللی، د انسان نه دی. که د انسان یو په ده کې انسانیت وي نو دا فلانکې ورسره ښه کوي او دې ورسره بد کوي. ګوره یو سپي چې خلک سپي ته هغه ډوډۍ ورغورځوي چې هغه د ده نه فالتو وي، فالتو ډوډۍ ورته غورځوي، هغه ترکاري ورته ورغورځوي چې کومه ترکاري د ده نه فضول او فالتو شي اوله ورکوي، او داسې د عزت په شکل ډوډۍ هم نه ورکوي، ورته یو طرف ته وروغورځوي او څومره یې رټي کورې شه چخې شه چې معمولي غوندې غلطي کوي لرګې ورپسې راوالي، په کاڼي ولي په خښتې ولي، او چې لږه غلطي کوي چوکه ورته ونیسي. لیکن هغه سپی د هغه خپل مالک چې ښه ډوډۍ ورکوي، هغه بېکاره ډوډۍ ورکوي او بېکاره ترکاري ورکوي او شړي یې رټي اکثر دروازه ورته بنده کي، او هغه سپی د هغه خپل مالک در نه پرېږدي، د هغه خپل مالک کور نه پرېږدي، واپس راځي هغه خپل مالک کرا پتری کې سملي، د هغه لرګو لاندې شپه کوي او هغه ځای کې سملي چې هغه ګنده ځای وي، خو هغه سپی د هغه خپل مالک احسان نه یېروي، د هغه خپل مالک په هغې کې هم سوکی کوي. که د شپې ډوډۍ ورنه کي او دې دروازې له د مالک دروازې له غل راغی یا بل څوک راغی، د هغه سپی ټوله شپه ویښه تېروي، خو د هغه خپل مالک د کور سوکی کوي، غل پسې منډه وي او غپار کوي. کوي که نه کوي؟ په ناره نه دی، دا نه وایي چې تا خو ماله نن ډوډۍ نه ده راکړې، نن زه ستا د کور سوکی نه کوم، د غل پیشه او ته پیشه. دا نه وایي، دا نه وایي چې نن خو تا ماله خرابه ترکاري راکړې ده، دا نه وایي چې تا خو نن زه ډبولیم والم دی. سپی چرته هم دا نه وایي چې تا خو زه نن شړلیم، نن دې سوکی نه کوم. هغه سپی چې دا په چوکۍ والی دی او ډبولې دی او ډوډۍ هم نه ده ورکړې، خوراک هم نه دی ورکړې، 15 منټه پس 3 منټه پس په دغه لاره که څوک تېرېږي دی ورپسې غاپي، هسې نه زما د مالک دې کور ته څوک را نه شي او غلاتې ونه کي او د دې نه څوک روانې ونه کي. نو سپي سره خلک دا پوټینۍ ښېګړه کوي او بیا هم دې د خپل مالک احسان فراموش نه دی. مونږ سره الله څونه احسانات کړي دي، مونږ له ژوند یې راکړی دی، مونږ له مال راکړی دی، مونږ له عزت راکړی دی، مونږ له روغ صحت راکړی دی او ښکلې سترګې او ایمان یې راکړی دی. نو مونږ چې د خدای نه احسان فراموش شو مونږ د الله او مونږ خدای یېر که، نو دا مونږ انسانیت په لار به نه یوتلی. انسان چې انساني دی به د خپل الله یېره نه کوي، دی به خپل خدای نه یېروي. او قرآن شریف کې الله ډېر په مینه وایي یا ایها الذین آمنو، دا ډېر د مینې لفظ دی، د محبت لفظ دی. ای د ایمان خاوندانو، دا د خدای د انسان سره د مینې لفظ. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا مال او بچی ما در کړي دي، پام کوه چې دا مال او بچی دې زما د ذکر نه غافل نه کی. هسې نه چې د دې مال د وجې ما پرېږدي، ما درک او مینه مې ورسره دله پیدا کړه، هسې نه ما پرې نه دی. ګورئ، ما نه دی غافل نه کی، دا بچی دله ما در کړي دي، ما دا نعمت درکه، هسې نه چې دا بچی دې زما د یاد ده غافل نه کی. او که داسې دې وکړل، ومن یفعل ذلک، که چا دا کار وکړه، ما مال ورکه او بچی ورکړل او د ټول وخت د هغه خپل مال او بچو په سوکی کې او په مینه کې تېر که او زه یې هېر کړم، نه ما ته ودرېږي او نه ما یادی او ما سره دشمنی کوي، فاولئک هم الخاسرون. نو زما څه نشي کولی، تاوان او زیان خپل دی. الله به څوک
که دریرم د خدای مخالفتو کې او د الله دشمنیو کې قسم دې که د الله څه کولی شي. یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب دی ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې یو سړی راته یاد کړ وی هغه سړی بیا ما پیژندم وی د هغه سړي د لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی. نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره هم ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښیي او تجوید پکې ښیي. دا یو حال هم جوړو. وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو چې را باندې وڅکله د ډوډۍ ست یې م راته وکړو څنګه راغلی او د هغه یو دوستو پیژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي. دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي. زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ ووالي یو ټرک سیمټ به راله والي یا به راله خښته والي یو 110 زره او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1 لک روپۍ راکړي ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلي. وی چې د سره سینګ کېناستو مونږ ورته وی چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو دپاره. ماشومان په جومات کې ناستي نو هلته خلک مونځ هم کوي نو تکلیفي نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه خو چې را سره زیات مدد وکړي. وی سړی یکدم الاوړه شو وی دا حال د الله د قرآن دی وی الله دې جوړی که نه ما پسې څه له راځي یو خواوایه د الله د قرآن حال دی الله له جوړو او بل خواوایه چې هر څه الله سره دې درکوي به نو ما نه څه له غواړې د الله نه وغواړې در به کړي الله پیښ او حال یې پیښ. وی ما ورته وویل چې جي دا خبر دی ټیک الله هر څه کوي د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالې او یا ما سره کنډې او تیشې او سامان راوالې. خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی. تا خدای مور هم ساتلي چې خو لاس یې دې له در کړي دي چې ته به په هغې نوړی روچتې. دا د اسبابو ځای دی تا له خدای درکړه او ته به یې د خدای په لار کې ولګې الله به دله نوره درکړي. وی خدای نه غواړئ نشته ما سره خدای پیښه کار یې پیښه ما سره نشته ګوره الله در کړې ده نوره به درکړي. وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده په خپلو لاسونو مې ګټلې ده او خدای پیښه او کار یې پیښه یو خواوایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ. داسې وي ورټلو چې ما ملګرو ته وایي چې ځای چې دا چی پرېږدو ځو دا سړی نور د ایمان نه خوت خو نور هم ورپسې وځي ده خو خدای سره مقابله شروع کړه. وی پاسېدو مونږ دغه ځای مونږ دغه ځای نه لاړو. وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم حال دی وی که جوړیږي جوړیږي به او که نه جوړیږي نه جوړیږي د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي خدای پیښه او دا خلک پیښه. وی خیر هغه ملګرو مې چې مایوسه کېږه راځه یو بل سړي له لاړو. وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ. هغه سړي وی چې تاسو ځئ زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم. وی سبا راغی ځای یې وکتل 1 لک روپۍ چک یې راکړې دا کیش کې او په دې ځان له کار شروع کړې. هغه پسې د 500 زرو په تمه تللي و دلته الله 1 لک راکړې. وی په سبا له خبر شو هغه اشنا راته ټلیفون وکړ چې اخبار مو کته. وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ اخبار لیکلي و بیا دا تقریبا د 6 میاشتو زړه خبره ده د اخبار وګورئ. وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی. وی هغه اشنا چې وی دا ما په خپلو مټو ګټلې دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلې دي. وی اخبار وګوره که نه ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلې دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي
د شپې مونږ سره دا چلو کو او سبا 11 بجې یا 10 بجې وسره الله دا چلو کو وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي زه ورته ولاړ یم دوست یې وی زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان رابروي او چغې وی راشه اوس یې تماشا وکړي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړ شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي دا خو تا ګټلې ده دا خو تا پیدا کړې ده بېوقوفه ده لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کاري دا مازغه چا درکړي دي دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې دا بچی دله چا درکړل یو ټس سره یې ترې واغېستل دقه 2 زامنو لړل ختم ښځه لاړه او په داسې انداز خلکو په دومره خواره او په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل ټوکړې او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیب په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راوویستل محلې والا وی چې دیره خدای مقابله کړې ده مونږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر لدو خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی بچو له خدای شهادت ورکړه ښځې یې څه ګناه کړې د هغې له خدای شهادت ورکړه لوڼې یې څه ګناه کړې د هغوی له خدای شهادت ورکړه سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم مال اوس چاله ګټې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کړي دغه شی مونږ مستی کوو لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دې بیا په دې کې مستی پیدا شي دې نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني او که ته دې جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې بیا اوهو دونه اوچته او راخلاص شي چې ته به خدای پاکه دا زه څه کوم دا زه دې سره سړی لا څوک دی دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ دا تفصیل لیکلی شوی دا د خدای قهر او غضب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی ټینشن بی غم بی عربی کې هم ورته وایي هم او په آخرت کې هم لوی غم دی آخرت کې څه وایي ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړوند دی په سترګو ړوند قال لما حشرتني اعما الله زه خو دا ړوند پیدا کړم وقد كنت بصيرا زه خو په سترګو جوړم نو ما خو نظر لګېده دا ړوند ولې الله وی تایر کړم اوس زمام یې دنیا کې تایر کړم اوس ما یې کړې وکذلک اليوم تنسى بس ما نه اوس تمه مه کوه هلته کې ما به درته وې زما دې نه منل اوس ټینګ شه ورته دویمه واقع درته ووایه چې شمدید واقعات یو ملګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړم هم په پېښور ښار کې وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه د محلي جومات زمونږ د جوماتونو نه خو مونږ 10 روپۍ 20 روپۍ چې له چا څه وسي غریبي ده نو خلک ورکوي وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک 10 مالداري نو دا کټونه وله نه ږدي خلک یې جوړ کړي دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي وی 200 روپۍ راکړه هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی دې سړي 50,000 ورکړی دې بل 1 لک ورکړی دې بل 60,000 ورکړی مونږ خو ته مونږ سره 15 لک روپۍ انداز کې وی سړي ورټل دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کوي وی سار وختي راته پته ولګېده چې هغه سړی پاله جوړ د شپې پاله جوړ کولی شي که نه شي کولی مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه خلک راته ما پالج وم اوسه پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې دې لاس نمبر الله خدای سمڅه جوړوي بیا به څه کوې ورسره په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي
او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودسماتې بل بدل اودس وچوي. الله دې د داسې حالت نه وساتي. اندام بدله بل وچوي، د خپې نه بدل غاټه ډانګوری جوړه کړي، اړو راته دغه به شي، د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس ته پشل خوله به ډیوه ډیوه اوبه به ترې بیږي. خپل مونځ به نشي کولی. بیماران ډېر دي، په سترګو ړانده شته، خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ او دس پې صحیح کوي. په لاسونو باندې شلم شته، په الله تعالی دا یو بیماري ده راځي پارچا. په خپه باندې ګوډم شته، په الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي. نه دې داسې وغورځئ چې خولې نه یې لاړم بیږي، خپره غونډولی نشي، په لاس ځان نشي وچولی، مونځ پاتې، روژه پاتې، ورسه پاتې او بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی، یاره بد دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي. داسې نشي ویلی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي، داسې وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي، په هغه پلان بیا ستومه. بیا څه وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي، داسې نشي وایي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي. مقصد یې هم دقه وي. رونو الله نه به ځان غافل کوو نه. چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی، نو دنیا کې هم الله رانیولی دی او آخرت کې هم. تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ، د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان. یو جټکه یې ورکړه، زلزله یې راوسته، په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړ. الله سره څوک مقابله کوم دی کولی شي؟ غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په دا هزاره او دغه منصیر علاقه کې، غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې، هغه هوټلې چې هغه 15 چته او 6 چته به هوټلې وې او غټې غټې، نام و نشان یې نشته، ځمکه کې لاړل. کورونه د خلکو لاندې لاړل، مالونه د خلکو لاندې لاړل. تاسو ته پته ده اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو، وی بیګا ماسخوتن زلزلې نه مخکې کروڑپتی و او سوالګر یو څادر مې دې سمې زلزله باندې وواله خلک، ښه مضبوط یې وواله. د زلزلې نه پس ټیک نه شو خلک، نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوسته دیر او د سوات د دغې طرفونو نه، نو هغه یې مول تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو، او د سوات د هغه سر نه ستا د دغه علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل. رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پلو، یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پل څه ورته وایي، دا د میرزاډیر سره خوا کې چې دا کم پلو چینې والا دغه خوا پل، دلدار ګړی پل، څومره بوت پل او څومره غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پل، پته یې نه لګي چې دا څه شو. یو برجی به څوک ونړئ، ځای که نه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجې ته ونښلئ، قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې ونړه کړی. هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې، خو چې د الله زور او قهر پرې راغی، نه د منډۍ پل شته او نه بره د چکدري پل شته او نه د دلدار ګړی پل شته، هر څه یې دله نیست نابود کړل. یو 10 مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونه کوي نو نه شي ډکولی. او تاسو په دې لاره تللی دی خیالي سه دریاب سره د ځمکې څومره د خاورې 4 15 شپږ فوټه ټول پټي د خاورو او د شګو نه ډک. چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده، او څومره لرګي راوړل د بره نه، یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي، او غټې غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې. وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي؟ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه. ولې؟ دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو. نو زمونږ د علاقې وواله، نو نوښار یې ووو، نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو، نو ورپسې سند نو هغه ښه مضبوط، بېغمه که هغه ښه مضبوط ووو، بیا هم موږ توبه ونه ویسته. نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي. دا د خدای عذابونه دي. په پنجاب کې لګیا دي ماشې او خلک چیچي او چا سره علاج نشته. دنیا خلک مړه شو، ماشې دی. ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله، په اسلام آباد کې هغې په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله. د څه پابندي ولګوله؟ چې کومې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي، اوږده کمیسونه به اچي، ځکه دا ماشې دې ټک به ورکړي. بنین بناچي کټ لستوڼې بناچي کټ لستوڼې، او بنین بناچي چې دا خېټې لاندې نه ښکارئ، ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکړي. مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچئ. دا نه وایي
چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې. ظالمانو په کوم طرف روان یې؟ کم ذات چې د عذاب راولي او کم ذات د عذاب در باندې مسلط کړي هغې ذات ته رجوع کې، اوس هم معاف کوي. د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي، نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي، او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي، هله برې توبه بندېږي. نو لا ځنکدن دی نه دی شروع، او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو نو بیا برې توبه نه قبلېږي. چې د خدای ځنکدن دی لا نه دی راغلی، دا لا جټکې در کوي، نو دې وخت کې د لا پکار دی دا ټول زموږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي. کله زلزلې په شکل کې دي، کله سیلاب په شکل کې دي، کله تبې په شکل کې دي، کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې ده چې کومه بدامني ده، کله د ډاکو په شکل کې دي. کراچۍ ته وګوره څه حال شروع دی. کله د دغه وایرس دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې. موسی علیه السلام قوم نو قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی. د مصر خلک د فرعون قوم دی، اصل کې فرعونیان. د موسی علیه السلام چې خپل قومیان و هغه محفوظ دی، خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار پې چندخان نازل کړ، دومره چندخان الله نازل کړ چې په کټوۍ کې به غوښه یا ترکاري پخوله چندخان به پکې پراته، کوی کې چندخان، اوبو کې چندخان، په ځمکه چندخان، دومره ډېرو چې چل نه ورته چې خدای څه ورسره وکړو. تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کوله چې موږ معافي غواړو، موږ توبه وباسو. د الله باغ عذاب بند کړ، نو بیا به هغه خپلې غلطۍ شروع کړې، نو سپږې په الله مقرر کړې، په سر کې سپږې، په ګیرو کې سپږې، په سرمن کې سپږې، په کټونو کې سپږې، په بسترو کې سپږې. بیا موسی علیه السلام ته لاړه رجوع شروع شوه، اے موسی الله ته سوال وکړه زمونږ د توبې بیا به نه کړ. الله بیا عذاب بند کړ، وینه پرې راله، وینه هر شي وینه شو. کټوۍ کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه، وینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به وړی وینه به وه. تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې مونږ له تاسو اوبه راکړې، دوستان یو هغوی به د خپل کوی نه وله اوبه راواغلې صفا خشته، او د بني اسرائیلو والا په لوښي کې به اوبه وې، خو چې د فرعون دې قومي ته به په لوښي کې ور واچولې هلته به وینه جوړه شو. داسې هم شوي دي چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولې دي چې د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه، خوله وازه کړه. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي، او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولي دي هلته د خدای وینه جوړه کړې. قرآن کې الله وایي وینه، ضفادع، چندخې، سپږې، دا پې رب العالمین ملخان پې رالل پسونه یې ولا وخوړل، په کورونه د ملخانو ډک. الله داسې کولی شي اوس که نه شي کولی؟ اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل، بیا الله رضا کوه. موسی علیه السلام قوم ته ویل چې ځو ته د شپې نه یې فیصله وکړه او را روان شو، او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي، وی په کوم طرف ځو؟ وی په دې لاره ده. قوم دې بوځه، ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده، چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل، بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي، زمونږ ټټۍ به څوک پاک کوي، دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو، او زمونږ دا ځمکې به څوک کري، او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي. وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا ورته ورپسې دي، 6 لکه خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره، نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه. ولې وی دا خو په دریاب ورلو، دا خو دریاب والا لاره ده. الله ته رجوع کړه، وی تا خو ما ته دا لاره وښولو، دا خو مخکې دریاب راځي یم په دې ځای. دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون، صاحب دغه دې را لاندې کوي؟ وی نه هرګز کله تا نشي را لاندې کوي، زه در سره یم، ته ځه
خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیہ السلام الله ته بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دي را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله اسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې اوبوله یوس چې کونټه یې اوبوله یوړه نو د موسی علیہ السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شو 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه وي او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بېدلې دي په کمه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یو چا کړه الله ته څه دي دې پې روان شو فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور او شلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دی لګیا دی زور ورکوي حضرت جبریل علیہ السلام ورغه دی واګونی وریخ را دننه او چې څنګه را دننه کو دی را روان شو او د لښکر په دی لوی دریاب کې را گیر شو یو سری په یو طرف کې دی بلبل او دریاب دی میانسته شو موسی علیہ السلام ته وروړو دی بوله کونټه او چې کونټه وروړو یو بل سره او جنگي دی ټول غرق فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل وته دشمن چې ستا مخکې غرقېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایي په بخاری شریف کې حدیث دی بخاری کې راځي او دا ځای په بخاری کې ګران هم دی لګون اگر طالبانو خبره درته نه کوم اذا الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدی ارمان وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکرې په سکندونو کې غرق کړه یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجه الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لا او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچه تر وغورځید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی د فرعونیان ډیر دي فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي د نوم ولید او د پلار نوم مصعب ولید ابن مصعب لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دی نو تاسو تاسو کې چې څوک مصر ته تللی او نن سبا خو په کمپیوټر باندې خی د نور فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي هغه نقشي دي اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د صدقه نه خدای کولی شي که نشي کولی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا څوک چې زمانه غافل شو نو جون به وله تریخ کم تریخ کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي کله په عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي د قحط په شکل کې کله د ماشي په شکل کې راځي اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان انډونیشیا موقت سونامي چې پیراغله سو کاله مخکې تاسو ته پته نه دی زه خو د دې حالاتو معلومات کوم زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم
ګورم معلومات کوم، اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم. تاسو د انډونیشیا پتن لګي چې هغه څومره پلیتی ده، او یو جزیره ده پکې بالی وته وي، بالی، چې هغې کې داسې څرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي. خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ ډېرې. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له، نو دا پاجامې چولي د پټون په شکل، هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي، او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي او تنګې جامې یې اغوستې، او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي بیت الله له. او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي، منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمانو درېږي، لارو کې مانځه ته ولاړ، نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناست دي، وجود به ورسره جنګېدلي. د ښځو سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک دې نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښی، جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پروس کال یې پې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه. خیرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي، او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي، او نه الله په مستۍ والی شي، مستي ورسره نه شي کولی، او نه په دې دولت خفه کولی شي، او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو، په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله، او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي. قارون او قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی. بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی، او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیه السلام له الله ډېر عزت ورکړ او مالدار هم دومره نو، ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه، قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجې د یوې خزانه کې دننه څومره مال دي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي، لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څومره او خزانو کې مال به څومره. نو په موسی علیه السلام الزام ولګو، مستی خوار چا کې وي که الزام یې پې ولګو په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم، او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي، ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کوې او ما سره دې ګناه کړی. بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې ده. موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته، دغه ښځه پاسېده، او چې څنګه پاسېده او کېناسته او بیا پاسېده، بعضې مفسرین وایي دا خبره د خولې نه وویسته، او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې، خو موسی علیه السلام پې پېښ شو. څنګه پاسېدې؟ وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له، خو بس زه معافي غواړم نه کوم. ویرېد هغه وخت سره، او څوک وایي نه خبره وکړه، او موسی علیه السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته مونږ ته څه وې او دا کیسه. نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم مې رښتیا ووایه. نو په رپېدو شوه، په لرزان شوه، وایي زه معافي غواړم، ما غلطه وکړه، دا قارون ماله پیسې راکړي، دولت یې راکړي. وایي خذه، ځمکې ته وایي خذه، ونیسه، راګیره الله تیره ونیسه، ځمکې ته یې وایي راوینیسه، خذې وایي راوینیسه، ځمکه وشتېده او دې پې ننوت، او د چغې جوړ کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم، معاف مې کړه. خو موسی علیه السلام خو غوسناک، خو په پیغمبرانو کې جذباتي و، لږ غوسناک زیات.
رو زمکا رانیسی گیٹو پورے کنڈو پورے نامه پورے مره پورے رو لاندې کیږي رو دی چغې وای اوس ځکه نو چې تا دولت بچ کی ځکه نو چې تا خپل نوکران بچ کی ځکه نو چې تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کی چغې وای 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 اخره کې راخ کې غیبه کړ او نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته د قارون ذکر نشته په حدیث چې علماء وی ذات قارون مراد دی چې دې اوسم په پوند باندې تاویږي او رو لاندې روان دی الله ولو سم په ازمکه کې سزا ورکړي رب العالمین او د چغې والی موسی علیہ السلام ته چې معاف مې کا بیا باندې کوم غلطی مې کړې ده رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وای ویلې چغې درته وانه تا خوړو معاف نه کو الله زه خو برباد کړیو ما کته مې مدد نه وکړ د یو عالم پجامه د پیغمبر پجامه د یو واعظ او د داعی پجامه چې دا پرې وته دا خبرې بیا سوچته مني دغه برباد کړو خو تا مې مدد او الله غوړي مدد کوي قسم دې چې الله دې موقع په موقع مدد کوي د حضور پاک مبارک یو د زمانه نه پس دا کم خلق دغه د تابعین وای صحابو نه پس یو تابعی جتا په جهاد یو عیسائی بادشاہ ونیو او چې څنګه یې ونیو دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیلو چې څنګه یې ګیر کا ناغه عیسائی بادشاہ فیصلو کو چې دا به وجنو نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مو وجنو د باندې مهنت کول پکار چې دی عیسائی شي نو کدی عیسائی شو نو دی به موږ ډېر کار وکړي یو خو د مسلمانانو د هر سنه خبر دی موږ ته به هغوی بلا رازونه راکړي او بل دا چې ډېر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي نو داسې زر یې مه وجنه هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کو که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي بهادر سړی دی ولې وجنو که نه کېده بیا به یې مړ کړو دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې تا وجنم نو سخت دې وجنم په سخته سزا خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو اسمان والا دین موږ خو عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه یې وکړل هغه وایي چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بلکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاه چې دا سړی خو په یوه نه کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نري پکار نو د دې بادشاه یو لور وه بادشاه ته بابا ولې پریشان یې بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پې کوو که دې عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دې بادشاه ته وایي وی ما له صاحب اجازت راکړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دنه عیسائی کولی شي بچې داسې به وکړی شي وی او کوم به خو ماله به اجازت راکړې زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي د کوټې چابي به ما سره وي بل چا سره به نه غټه پنجره تې ته وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره وي ډېره ښه ده د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سینګار به یې وکړ ځان به یې خشته کړ او ځان سره به یې میوې واغېستې ډوډۍ به یې واغېسته څیزونه به یې واغېستل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې وړل او ته به یې مخکې کېښودل
ورته به ناستم و خبرې به مې ورسره کولې. مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یې ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه یې سایي کړم. دا یو حربه ده، غټه خطرناکه حربه ده. لیکن دې تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان، د اړو توجه دې ښځې له ورکول دې جنۍ له، او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې م کوي او ځان ته مایل کوي، خوا ورته اړو توجه نه ورکوي، مخ ته واړوي، ځمکې ته ګوري. 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه، 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي د تابعی مسلمان ته وی ته انسان یې او که څه بله بلی ته څه شی وی او زه خو انسان یم. وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې ده، زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي، نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري، که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي، ما سره اړو خبرې نه کوي او سترګې دې ښکته کړي. ته څنګه انسان یې؟ خواهش لرې که نه لرې؟ بلکل لرم، داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه، ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې، نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم، انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین، الله نه یریږم، کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی؟ جنې ته الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا ته ښکاري؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم، زینینم ما وینم، ما ته ښکاري نه زینینم، ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم. او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید، ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی، هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي، هغه الله نه خفه کوم، د هغه د قهر او د غضب نه یریږم. دا جنۍ وی ښه داسې م شته؟ وی او وی ستا ځای ایمان دی؟ وی دا دې ما ته مخایه، ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی، دې وخت ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي، زه ته نه یریږم، ما ته م د ایمان وښایه. هغه جنۍ الله په 40 ورځ مسلمانه کړه. اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې له تلې، ستاسو ځای کم ځای دی، ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی، پلان کې دی، وی زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس جنۍ ورته وایي 40 دن لګېدلی وه چې په ده ګناه وکړي، اوس هغه جنۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وی ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعین و ستا جنۍ په خپله مسلمانانو له لاړه، هلته ایمان راوړه او الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو. د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی، ډېر عجیبه دی. نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې، وی الله زه خو یې برباد کړی یم که تا مدد نه وې کړی، زه خو یې غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچو، نو ما چېته معاف کو. الله څه وایي؟ وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو، بېوقوف تا ته چغې والې، که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو. ای مسلمانانو الله ته چغې وهئ، دا د خدای قهرونو غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي. یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې دی. زه دغې علاقې ته لاړم، وی چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واخیسته. په دې خیال مې واخیسته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم، دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی.
نو دا کوشش مې کو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو منځونه پکې په دالو بي سب کې نږدې مې کمره واغشت سار وختي پاسېده وختي لاړم موټل کې مې اودس وکړ وی د بیت المقدس جمعات ته لاړم دروازې رنده ده وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف لا وځم وی وخت تیر شو ورو رڼا لګېږي څوک شته نه یو بل نه تپوس کوم چې لکه دروازه مې نه خطا کړې او په شپېته جیره به کې دا جومات شپېته جیره به کې جومات وی یو دروازې خلکو چې هم دلته ودرېږه اوس به امام صاحب راشي وی ولاړم دی کې یو موټر راغی نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د درولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډي ودرول چې ودرول یو سړی ترې راکوش او هغه سړي ګیرم خرایلی ده او برېت یې هم خرایلی دی او پتلونه چولې دی او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی او سګرټ ورسره خوله کې دی سګرټ راکاږي وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه وي مې چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خورې وې او لږ جامې پرې د سړیتوب وې جامې هم د سړیتوب نه دي او ده سره چابیانې دي او خادم دا دی وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع کړه ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی مؤذن دی وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه وی په جړا سره یم خپم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیہ السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی دا جومات او ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام په شریکه جوړ کړی بیت الله ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام جوړ کړو دا او سره اسحاق علیہ السلام جوړ کړی دا دې مؤذن داسې دی او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي د سګرټو لوښي او په چا کې نیم سګرټ پروت دی په چا کې بوره پرته ده مستقل سګرټ والا خلک دی وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي وی امام سنت شروع کړه هېڅ څوک جومات کې نشته یو دغه مؤذن دی یو دی وی لږ ساعت پس غرغرو شو بل ګاډی راغی ودرېده وی د هغې لم یو سړی راکوز شو چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی پتلونه یې چولی دی او کوټه یې چولی دی او سر تور سر ګیره نشته برېت نشته پتلون دی او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی ما وی چې دا به مقتدي وي نو وی چې راغی هغه بلا امام و جومات کې امامتی ته ور مخکې شو هغه هم هغه سګرټ راواغی هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی هغې کې سګرټ کېښود خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن وی په درې قسم د سار مونځ وکړو وی لاړم هوټل ته وی بیره راله ناشته راوړه وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا وی ما ته وی چې یهودي خو نه بیره ما ته وی ما وی که نه یم خو خبره خلاصه شوه که ویم چې یم خو ګناهګارې کم نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یم نو ما ته وی چې د یهودم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده نو ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه د خدای قهر را روان دی الله ماته وباسه واقعي اقصې وشوه که نه هغه بیت المقدس یهودو لاس ته لاړه که نه لاړ د یهودو اوس مونږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد یا خدای هلکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا یو مثال درکوم کوي کې چې سپی پریوزي دا اوبه پلیتې شوې دا اوبه چې پاکې په سبا پاکېږي که ته دا وی چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکېږي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي نه پاکېږي که دا وی چې برقې ته وباسم او ډېرې برقې م چې سپی نه وباسې په دې پاکېږي یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي په دې پاکېږي سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي سبب د پلیتۍ څه شی دی سپی دی سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دی هغه ته لرې کا پاک به شي نو موږ هغه سبب نه وباسو اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي اوس هم دغه خلکو یهودیان ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغه خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیان دي.
یهودان ښځې په نکاح کې دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي د هغه ښځه یهودانه وه ښځه یهودانه وه نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو سبب نه لري که چغې و عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی موږ خفه یو موږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي موږ د بیت المقدس پتلو اوس هم خفه یو دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي په عراق موږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې لیکن ظلمونه څونه کېدل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی نو ګوره دا خو به داسې به نه کوې که نه اوس څونه ګناهونه مونږ کوو بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي خفه کېږي انټرنیټ د په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري د فحاشۍ اخبارونو رسالې موږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو فحاشي ګورو هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي بربند فلمونه دي بربند فوټوان دي او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي کله او مخ سره جنکۍ ګرځي هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي په مري کې او په دغه علاقو کې څونه فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که په مختلفو شکلونو کې را روان دی او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي وی کې دا تار وشلېږي دا تار چې دلته وشلی ده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي یو دانې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه وی د ملغلرې تار چې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي یو پسې بله بلې پسې بله دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روان ګراني شوه جي بجلی نشته ګرمي شوه جي او دا ډینګي وارث دی او دا پینګي وارث دی او دا پلانکي وارث دی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده ټول د الله نه مونږ لري یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی یا ایها الذین ای د ایمان خاوندانو څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله مال ما درکړ بچی ما درکړل دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی ومن یفعل ذلک چې څوک داسې کار کوي اولئک هم الخاسرون ما ته نقصان نشي رسول زیان او تاوان خپل ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره زه به لرې شم زما مدد به لرې شیطان به ورسره ملګری کړم ومن یکن الشیطان له قرینا چې شیطان یې ملګری شو ګورې خراب ملګری دی دنه خراب ملګری بل نشته ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا زما نه غافل شو دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی کله یو بیماری کله بل بیماری کله د بچی ټینشن کله د مال ټینشن کله د بل هم وته پاره به کې وای ونحشره يوم القيامه اعمى قیامت پر ورځ په داستر ګړون پاسي قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا دغه دنیا کې روغ ما دانون ولی پیدا شون وې دما آیاتونه درغلي اتت آیاتنا فنسيتها تايركل وكذلك اليوم تنسى زمام ير نورونو توبه وباسه الله تعالی دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسه حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی راولېږل په امت کې یو کسو ډېر زیات ګناهګارو داسې ګناهګارو چې دروازې به د خدای بد وي او د موسی علیه السلام بد به وي
او ګناهونه به کول، لږ مالدارو. دا قصې دا لږ معمولی غوندې دا مال دولت ولا راشي که نه بیا په ځان نه پوهېږي. د پیغمبر خلاف هم کو، د موسی علیه السلام، او د هغه د شریعت هم خلاف کوه چې هغه کوم پابندۍ لګوي د خدای له طرف نه هغې پسې هم ټوقې کوه، او پیسه ورسره د ګناهونه هم کوه، دا بدعملۍ هم کوه. د شپې ډمې ګډوه، د شپې ځان ته خلک را یو ځای کوه. موسی علیه السلام ته رب العالمین وحی لېږله چې دغه هلک ته لږ غوندې ورشه. یاره زه حیران شم د الله دې مهربانۍ ته. دې هلک ته ووایه چې الله درنه خفه دی. الله وایي چې ګوره ما وله ښکلی ژوند ورکړ، خشته شکل مې وله ورکړ، بچي مې ورکړل او مال مې وله ورکړ. ورته ووایه چې زه درنه خفه یم، دا کارونه ولې کوې. الله که داسې م یو جرق ورکولی شو که نه، لیکن پیغمبر واپسې لیږي. ما دله ښکلی شکل در کړی دی، دا مې په جهنم نه دی پرځو. ما دله خشته مال بچي هر څه در کړل، عقل مې در کړ. الله وایي چې زه ترې خفه یم. دې هلک ته ووایه بد دې وکړل، او زه ما دله فیصله کړې ده چې زه به تا دوزخ ته غورځوم. دا ورته ووایه زه دنه خفه یم او دا مې فیصله کړې ده چې دوزخ ته دې غورځوم، پرېږدم دې نه، بلکل دې نه معاف کوم. ستا په کتاب کې ما دوزخ ولیکو، اوس چې دې څه خوښې کوه، زه ډاډه کوه. حضرت موسی علیه السلام هغه هلک پسې کوڅې له لاړ. ګوره ما خو درته ډېر نصیحتونه وکړل، پوه نه شي. اوس دا واوره چې رب العالمین ما ته وحی وکړو، دی فیصله کړې ده چې الله درنه ډېر خفه دی. ما مال درکړه، ما ځواني درکړه، ښکلی صحت مې درکړه، او ښکلی ژوند مې دله درکړه، او بچي مې دله درکړل. الله وایي ته ما خفه کوې، زه دې خوشحاله یم او ته ما خفه کوې. زه سره ښه کوم او ته ما خفه کوې. زه سره ښه کوم، خوشحالوم دی او ته ما خفه کوې. لہذا الله وایي چې زما دا فیصله ده چې پرېږدم دې نه، دنیا کې هم دنه زه خفه یم او په آخرت کې جهنم دې ځای دا مې فیصله وکړه ستا متعلق. چې موسی علیه السلام دا خبره د هلک ته وکړه، نو هغه هلک مستی پیدا نه کړه چې زه مړه خپل کار کوه، داسې ونه وي. زه چې ما نه خفه دی، دا پیسې خو ما ګټلې دي، دا خو ما په خپلو مټو ګټلې دي، دی ونه وي. اړوکش یې ونه کړه او خیرنې زړې جامې یې واچولې او صحرا ځنګل ته لاړ، او ځنګل کې الله ته په سجدو پرېوته او په ژړا شو. ای الله زه ډېر ګناهګار یم، واقعي ما خو زه خو بې سوچه وم، زه خو په مستۍ کې پروت وم، زه خو خپل مال او خپلو بچو او د خپل دولت مست کړی وم. واقعي ته ما سره ښه کې او زه دې خفه کوم. دا اوس هم بعضې خلک چې وادي خدای پکې خفه کړي. دا واده خو دې دپاره چې تا الله خوشحاله کړي، ځواني درکړه او زوی دله درکړه، ځواني درکړه، نو ته ځکه واده کې، مال یې درکړه ځکه واده کې، د ښځې د ساتلو طاقت یې درکړه نو ځکه واده کې. که دی نه وي درکړی نو بیا خو تا واده نه شو کولی، نو الله را سره ښه کوي نو ته الله خفه کوې. په هغه واده کې نخرې او قصې او پیسې هغه څوک چې خپل پروردګار خفه کړي، نو ټیک ته دې وخت کې خو ته الله خفه که، خو د خفګان او د خوشحالۍ چابیانې خو الله سره دي، ازور د نه بیا وروسته وباسي. وروسته بیا ته هم پریشانې، ښځه هم پریشانې، ټول پریشانې. خدای پاک چې تا خوشحاله وي نو تم کوشش وکړه چې الله خوشحاله کړي، چې خفه نه کړي. یا الله واقعي تا ما له هر قسمه د خوشحالۍ اسباب راکړل او ما ته په هره طریقه خفه کړي، خو الله زه په دې خپلو ګناهونو ستومانه، زما رې توبه بیا به نه کوم. یوه خبره. دویمه سوه یصلی ته ګوره هوښیار سړی چې نه هغه خبرې هم د هوښیارتوب کوي. الله بېشکه زما ډېر ګناهونه دي، دومره دي چې هغه نه زه شمېرلی شم نه بل څوک شمېرلی شي، خو ګوره الله ستا رحم زما د ګناه نه زیات. نو که ستا رحم زما د ګناه نه کم نو ما مه بخه، خو که ستا رحم زما د ګناه نه زیات نو الله حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای ما وبخه. درېیمه خبره ورته څه کوي؟ الله که چېرته زما په بخښنه ستا خدایه کې کمې راځي، ګوره د هوښیارې خبرې دقسې د خدای نه سوال وکړې. الله که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي او یا تا ته پې نقصان رسېږي چې ما ونه بخې، زه ستا خدای نه کمم او نه تا ته نقصان رسول غواړم، خو که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې نه راځي او ستا خدایه ته پې نقصان نه رسي، خدای بیا مه وبخه. د دې د پاسه مې که الله نه بخې، دې ته هوښیاره خبره وایي، الله که د دې د پاسه مې نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم، زه خواست یم دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ،
نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما رابار کا ځکه ځاسم دوزخ ته ځم نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت یا زر ګناهونه یا لاک ګناهونه نو پروردگاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما رابار که زه خواستم په دوزخ کې پروت یم خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که چې دا دعا وکړو په ژړا شو حضرت موسی علیه السلام ته پروردگار بیا وحی راولېږله ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله وایي چې ما ورسره جوړه وکړه ورشه او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ که او د جنت په لیست کې مې ولیکل دقسې لیکئ چې دا کمې شروع کړی پروردگار بادشاہ دی د توبې اوس هم وخت شته